السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران محترمین، حضور زه سید براغه خیر نزل بیا تاسو درانه چوپړ ته د ښکلي شانتي ویډیو سره حاضر شوی. ګران محترمین، حضور زما نننۍ ویډیو په دې باره کې دی چې موږ څنګه کولی شو زموږ د تصویرانو سره خاصې څو انډوالان یو ځای تللي په منظره باندې تصویران مو اخیستی وي. په دوی کې زموږ یو انډوال نه دی خوښ، اوس زه څنګه کولی شم هغه یو انډوال زموږ د تصویرانو څخه له منځه یوسم. مثلا څو تصویران دي، په داسو کې یو تصویر زه له منځه وړم، نو هغه څنګه کولی شم؟ نو ګران محترمین دوستان، تاسو دا ویډیو مه سکیپ کوئ، ویډیو تر پایه پورې وګورئ. کوم چیرته زما نننۍ ویډیو مو خوښه شوې وي نو زموږ د انلاین پښتو فارسي یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، د ګنټې نشان پر وروسته لایک هم کړئ چې تر هر څه نه مخکې موږ په پورې ویډیو تر تاسو پورې تر ورسیږي. ګران محترم دوستان، د هر څه نه مخکې موږ تاسو راځو دغه پلی سټور یعنې پروشکا ته. کله چې پلی سټور ته راغلو ګران دوستان، دلته د سرچینګ په ځای کې پلی سټور کې د سرچینګ په ځای کې موږ تاسو دغه ټچ ریټاچ به موږ کلیک وکړو، سرچ وبه ټچ ریټاچ مو کلیک سرچ ګران دوستان. دغه اول اپلیکیشن دا ټول اپلیکیشن دا کار کوي، خو دغه اول اپلیکیشن ډېر ښایسته اپلیکیشن دی برامه ده. دغه اپلیکیشن لینک زه تاسو د دغه ویډیو په ډسکرپشن کې درکوم. د ډیر وسایلو څخه تاسو کولای شئ دغه اپلیکیشن لاس ته راوړئ. نو ګران دوستان، کله چې دغه اپلیکیشن خپل په موبایل کې انسټال کړئ، دغه اپلیکیشن تاسو ته ګران دوستان دغه اپلیکیشن دی. دا چې مو کله انسټال کړ خپل موبایل ګران دوستان، دا اپلیکیشن په موږ تاسو راخلاصو. تاسو ته ګورئ دا صفه موږ ته راځي ګران دوستان. اوس فرق نه کوي، په دغه ګو باندې تاسو کلیک وکړئ که په دغه باندې کلیک وکړئ، فرق نه ورکوي. مثلا په دغه باندې تاسو کلیک وکړئ، دا صفه موږ تاسو ته راخلاصېږي. چې راخلاصو پر دغه کریکټ نیو باندې به موږ تاسو بیا کلیک وکړو. کله چې پر دې باندې کلیک رانسنه موږ تاسو بیا راځو دغه صفه راخلاصو. پر دغه صفحې باندې به کلیک وکړو، موږ تاسو دلته راځي از موږ تاسو کوم تصویر چې کاټو هغه تصویر به راواخلو. که دلته راځي بیا ګالري ته راشي ګران دوستانو، هغه تصویر پیدا کړي. مثلا که نږدې تصویر در سره و، پر دې چې مو کلیک بس دغه تصویر زه راخلم، دغه نږدې تصویر باندې تاسو کلیک ووهئ. کله چې مو کلیک رانسانه موږ تاسو راځو بیا پر دغه جمع علامې باندې، پر دغه جمع علامې باندې به موږ تاسو کلیک ووهئ. کله چې مو کلیک رانسانه دلته څو قسم نشان دي، خو موږ پر دغه باندې ووهو. دغه ونی ګرانسانه پر دغه باندې موږ تاسو کلیک وو. کله چې پر هغه کلیک رانسان دلته موږ تاسو راځو بیا پر دالته باندې، په دغه بروش باندې بروش باندې بیا برش باندې، پر دغه برش باندې بیا کلیک وو. کله چې پر دغه برش باندې کلیک وکړئ ګرانسانه، اوس موږ تاسو هغه خپل د هغه تصویر چې موږ تاسو نه دی خوښ هغه تصویر موږ له منځه وړو. نو هغه د منځه وړلو طریقه څنګه؟ اوس هم پر دغه برش باندې کلیک کړی دی، اوس هغه تصویر له منځه وړو. مثلا اوس دغه تصویر دی، دا زه له منځه وړو. پر دغه باندې تاسو لیک کاش کې تاسو چې پر دې باندې کلیک رانسانو په برش باندې کلیک وي، دلته تاسو ته ګورئ پر دغه چې کښوي په دغه پر هغه تصویر باندې د سره خط راځي. تاسو ته ګورئ په دغه کوم تصویر چې مونږ خوښ هغه داسې دغه خط پر راولي او ټول تصویر په دغه سره لیک کې پټه کوي. تاسو ته ګورئ دا و دا تصویر څخه انسان. اوس بیا راسي پر دغه باندې تاسو کلیک ووهئ. پر دغه باندې چې مو تاسو کلیک رانسانو چې کلیک مو کوي بیا تاسو ته ګورئ هغه تصویر دغه لاسونه خالي پاتې شو. بیا لاس بیا مو خو برش باندې کلیک وکړئ، بیا اوس لاسونه له منځه یوسئ. بیا پر دغه تاسو کلیک وکړئ، یا لاسونه له منځه ولاړئ. کوم ځایونه چې پاتې هغه تاسو دوم پلان کولی شئ چې له منځه یوسئ. دی اوس هغه تصویر پر سره کې له منځه ولاړې، صرف دغه دوه کسان چې زموږ په کار موږ له منځه وړئ. اوس دغه مو له منځه وړلی شوی، دغه مو وړلی شوی، هر یو چې تاسو خوښه وړلی شوی. نو تاسو هر څه چې غواړئ هغه تصویر هغه کس تاسو له منځه وړلی شوی چې کوم څه چې تاسو له منځه وړئ. نو ګران محترم، دا بیا په دا نیکسټ باندې کلیک ووهئ. دلته دې سیټ ته درته راځي. کله چې دلته راسي ګران تاسو ته ګورئ دا تصویر ته تاسو قسمونه ورکوئ. تصویر داسې تیزوئ، صافوئ. تصویر ته دلته تصویر قسمونه ورکوئ. دا تصویر ته قسمونه ورکوئ او دلته په تصویر باندې خط لیکای شي، دلته سټیکر ورکوای شي، دلته نور کارونه پکښ کوای شي. ذخیره کولو لپاره پر دغه ځای باندې تاسو کلیک وکړئ ګرانسانو. کله چې پر دغه باندې کلیک بس دلته راځي سیو، بس اوس دلته موږ تاسو خپل د موبایل کې سیو کوو. تاسو ګرانسانو دلته راځي سیو موبایل کې سیو کیږي. ته زه هغه ځای درته پیدا کړم ګرانسانو، د سیو کېدو طریقه. نو ګرانسان هلته کار مه پلرئ، نور ځای مه ځئ. بدلته تصویر چې مو د تصویران رنګونه چې مو راوړئ تر دې ځای پورې چې رالاست تصویر خپله سیو کېږي. موږ سیو کېدو ضرورت نشته، بس خپله تصویر سیو کېږي. مثلا تاسو ته دا یو تصویر شو، دا چې موږ تاسو رنګ ور بدل کړئ، رنګ مو ور تیز کړئ، دا هغه بل تصویر دی او دا هم اصلي تصویر دی.
دا اصلي تصویر سو او دا هغه نور دوه تصویران چې موږ تاسو کاټ کړه دا هغه موږ دوه نور تصویران دي. نو ګران محترمین دوستانو دا موږ تاسو نننی ویډیو کوم چیر دا نننی ویډیو مو خوښ شوی وي نو زموږ آنلاین پښتو فارسی یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ د ګنټې نشان پر ورسره لایک هم کړئ چې تر سره مخکې موږ په پوری ناولې د خوندوري ویډیو تر تاسو پوری درورسیږي. والسلام.